مه کوه په چا چې وبشي په تا د ناوړه اړیکو انجام. سلام، ستړي مه شئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. یو حقیقي قصه چې د یو ځوان سره شوې ویل کېږي چې یو ځوان د یو ښایسته پیغلې سره ناوړه جنسي اړیکې لرلې. نو د دغه جینۍ سره یې یو مازدیګر واده کېښوده چې زموږ کور ته به راشي. ځوان خپل کور ته خپل نور ملګري هم راوغوښتل چې د جینۍ په بې حیا کولو یې مېلمستیا وکړي. نو ځوان سره د خپلو ملګرو د جینۍ د راتلو په انتظار دی چې د دې وخت کې د دغې ځوان ته د مور لخوا ټلیفون راغی چې ژر هسپتال ته راشي او پلار یې ډېر زیات مریض دی. نو دې ځوان خپلو ملګرو ته وویل چې زه هسپتال ته ځم او تاسو د دغې پیغلې منتظر اوسئ چې کله راشي نو بې حیایي ورسره وکړئ. نو اخر هم یو جینۍ کور ته راغله او د دغې وږو شرمښانو په پنجو کې ګیر شوه. نو هغوی چې څه غوښتل هغه یې ورسره وکړه تر دې چې جینۍ بې هوښه پرېوته. نو دغه ځوان چې کله هسپتال ته ورسېده نو مور یې ترې پوښتنه وکړه چې خور دې څه شوه. هغه وویل چې ما خو نه ده لیدلې. نو مور یې ورته وویل چې ستا ټلیفون بند و او موږ تا پسې کور ته در ولېږله. نو دغه ځوان په جلتۍ سره کور ته راغی چې ګوري نو خور یې بې هوښه پرته ده. نو ځوان خپل تندی ووهو چې هر څه مې د خپله لاسه وکړه. مه کوه په چا چې وبشي په تا څه چې کرې هغه به ریبې. تل چې د بل بې عزتۍ لټوي نو ته هم بې عزته کېدی شي. ملګرو خدای دې وکړي چې له قصو نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.